د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د شاوخوا 6 میلیونه افغانیو په لګښت 6 اراده نقلیه وسایط پیرلي چې 3 لوی او 3 واړه موټر پکې شامل دي. د یا شرکت مسؤلین وایي یو شمېر هغه وسایل هم ترمیم شوي چې له کلونو راهیسې له کاره لوېدلي وو او په بیا فعالېدو سره به یې کرنیز او تخنیکي خدمات نور هم پیاوړي شي. نوې ماشینري خریداري شوې ده چې دا به د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د کارونو په اسانتیا کې رغنده رول ولوبوي او همدارنګه څه باندې 10 عدده ټانکر چې مخکې د فعالیت څخه ولیدلي وو اوس د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د ریاست مقام په خاص هدایت او مالي لګښت سره هغه بیرته رغول شوي دي چې په کرنیزه برخه کې به رغنده رول ولوبوي او د حاصلاتو پر ډیروالي به مثبت تاثیر ولري. د شرکت خدماتي کارکوونکي وایي د وسایلو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو چې په وینا یې د وسایلو ترمیم وروسته به اوس د ورځو چارې په 2 ساعتونو کې ترسره کوي. مخکې چې کوم کارونه کېدله په دې لو باندې کوم لاس باندې کار کېدله اوس ماشاءالله چې رښتیا خبره ته کوم یو پټی چې دی په یوه ورځ کې خلاصېدله اوس چې دی په ساعتونو باندې خلاصېږي. نو موږ چې دی دغه سهولت سره ډېر زیات خوشحاله یو. کله چې موږ ته دا وسایل نه راکړل شوي موږ مخکې ډېر له مشکلاتو سره مخامخ وو او مخکې چې یو د وپاشي موږ کوله مخکې به 2 ساعتونو کې موږ د وپاشي کوله. دغه وسایل چې موږ ته راکړل شوي د سوی چې په نیم ساعت کې دغه د وپاشي موږ ترسره کوو او ډېر خوشحاله دي حکومت څخه چې موږ ته داسې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د یادونې وړ ده چې په دغه نقلیه وسایطو کې یوه اراده بارونکی خاور، یوه اراده د تیلو د انتقال ټانکر، یوه اراده زرنج او 3 اراده جوډي موټر شامل دي.